اوس زه ورته وایم زما وینډوز کله انسټال شوی ده، زما کمپیوټر یا لپټاپ کوم ټایم باندې لګېدلی دی. اوس نوی چې کوم ماوس ولګاو، زما لپټاپ یا زما کمپیوټر کوم کمپنۍ جوړ کړی دی، دغه شان بلا دنیا انفارمیشن به تاسو ته په دې کې ښیم. څه به ورته لیکئ، کیورډ څه دی؟ سیسټم انفو، SYSTEMINFO، سیسټم انفو. دا مو چې ورته ولیکه انټر مو پریس که دا به لږ لوډینګ وکړي، تاسو ته به پوره انفارمیشن راوړي. نو دا انفارمیشن ماته راغله، تاسو وګورئ، تاسو دلته ښیم دا لې ما سره اوریجنل انسټال ډیټ، دغه ډیټ باندې زموږ وینډوز انسټال شوی ده. سیسټم بوټ اپ ټایم، دغه ډیټ باندې دغه ټایم باندې موږ لپټاپ لګولی دی، او دا زموږ د کمپیوټر نیم دی، دا مو ورژن دی، او HP کوم ځای کې ښودلی کېږي، دغه دا سیسټم مینوفیکچرر HP. پوره انفارمیشن یې تاسو ته ښودلی دي. او دغه ستا وینډوز د اپریټنګ سیسټم نیم د څه شی دی؟ مایکروسافټ وینډوز 7 الټیمیټ. نو دغه مفید انفارمیشن چې دغه ته د سټوډنټ او ټیچر هر چا ضرورت ورته دی. هیله کوم چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، شیر کړئ، ZUH اسلامیک اینڈ کمپیوټر ویډیوز یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.